بس دی بس په ډاډه شکل ویلی شم ما خبره تاسو واورئ شاید کله کله ملاقات کېږي یا نه کېږي د کونړ ولایت د والي په صفت د کونړ ولایت د یو مسؤل په صفت د کونړ ولایت ستاسو د یو ورور په صفت دا خبره وایم زه والي نه زه صرف دومره ویلی شم چې موږ دلته ستاسو د علاقې ته خپلې د علاقې ته خپل کونړ ولایت ته راغلي یو موږ امن نه راغلي یو موږ خوشحالۍ نه راغلي یو موږ تاسو ته مکول غواړو موږ ځان ستړی کړه موږ ځان ووژنه موږ ځان شهید کړه موږ خپل ورور په جیل کې واچو موږ خپل مور پوره کړه خو تاسو ته مو بېغیرتي نه ده پرېښې یو ځل آخره خبره وایم په ډاډه زړه باندې واورئ زما ځوانان دې واوري زما سپین ږیري دې واوري او زموږ د ټولو دغه تعلیمي ادارو خلک دې واوري عادي ژوند ته راوګرځئ تاسو چې مخکې څنګه عادي ژوند کوو د هغه نه زیات خپل ژوند کوئ بازارونه مه بندوئ خپل تجارتونه مه بندوئ تاسو کوشش وکړئ بازارونه خلاص وساتئ خپل تعلیمي ادارې خلاصې وساتئ تاسو ته به امن وي موږ ستاسو په خدمت کې یو یو ځل بیا وایو د کونړ ولایت د افغانستان اسلامي امارت د کونړ ولایت د مسعود په صفت وایو چې موږ د خوا نه به تاسو ته پوره ډاډ وي اطمینان به وي او خوشحالي به وي هر کس کولی شي هر ځوان کولی شي هر ماشوم کولی شي هر سپین ږیری کولی شي چې په هر وخت